د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي امریکایانو طالبانو ته نوي شرطونه ایښي دي، که چېرې دغه شرطونه ونه مني نو د سولې تړون به لاسلیک نشي. درنو لیدونکو او مینوالو سلامونه او نیکې هیلې، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نورو ښکلو مطالبو لپاره درسره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او ورسره د ګونګړې علامه ووهئ. که څه هم امریکایانو ویلي چې د پلان له مخې موږ ځینې خپل سرتیري له افغانستان څخه وباسو او خپل سرتیري په افغانستان کې کموو، که څه هم دوی د تړون لاسلیک کېدو هیله لري، خو وایي که تړون لاسلیک هم نشي موږ به له افغانستان څخه ځینې خپل سرتیري وباسو. خو اوس بل لوري ته بیا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د سولې معاهده به ډیره مخکې لاسلیک شوې وه، خو امریکایان طالبانو ته نوي شرطونه وړاندې کوي چې له کبله یې د هوکړې لاسلیک ځنډېدلی دی. ښاغلي حکمتیار نن په کابل کې یو غونډې کې وویل امریکایانو له طالبانو غوښتي چې خپل مناسبات له ایران سره قطع کړي او په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي ځواکونو له پاتې کېدو سره توافق وکړي. ښاغلي حکمتیار ویلي امریکایان باید په افغانستان کې له پاتې کېدو ډډه وکړي. د حزب اسلامي مشر له طالبانو غوښتي چې د بهرنیانو ترڅنګ له افغان لورو سره هم روغه جوړه وکړي. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې ولیکئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ.